بسم الله الرحمن الرحیم. د اتم کلاس جنرال ساینس دی. اولنی یونټ مونږ شروع کړی دی. په تیر شوي ویډیو کې د اکسیجن او د کاربن په سایکل باندې خبره شوې ده. که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. اوس نننی چې کوم ټاپک دی هغه دی ګلوبل وارمنګ. تاسو په تیر شوي ویډیو کې دا خبره وکړه که چېرته د کاربن د مقدار ډېر زیات سیوا شي په دې فضا کې په دې ماحول کې نو څه به کېږي؟ نو د هغې جواب دا و چې یاره د دنیا دا ګرمایش چې کوم دی نو دا به نور هم سیوا شي او ماحولیاتي تبدیلیانې به راځي. دا بل دغه شو چې کاربن سیوا شي کله ماحولیاتي تبدیلیانې به راځي او د دنیا ګرمایش به سیوا کېږي. د کاربن سره دا څنګه سیوا کېږي؟ اوس دې خبرې ته مونږ راسو. نننی ټاپک چې کوم دی نو ګلوبل وارمنګ دی. ګلوبل مطلب دی دنیا او وارمنګ مطلب دی ګرمېدل. د دنیا ګرمایش یا د دنیا ګرمېدل دلته یو ډایګرام ورکړی دی یا چې ګلوب شانتې ورکړی دی دنیا هغه شکل یې ورکړی دی او د اور په شکل کې ظاهر کړی دی لکه دین چې اور روان دی یا دا ګرمایش دی روان دی. نو دنیا دا ګرمایش دی دا مونږ اوس وایو چې دا څه شی دی دا څنګه کېږي او په دنیا کې دا ګرمي ولې سیوا کېږي؟ نو چې د انکریز ان ایوریج ټمپریچر اف د ارت از کالډ ګلوبل وارمنګ. ګلوبل وارمنګ څه ته وایي؟ ګلوبل وارمنګ دې ته وایي چې کله زموږ سره په اوسط درجه حرارت کې زیاتوالی راشي د دنیا د ځمکې نو دې ته بیا ګلوبل وارمنګ وایي. لکه د ځمکې یو ټمپریچر دی او مثلا هغه نارمل ټمپریچر دی او په دې کې کله زیاتوالی راشي نو دې ته بیا ګلوبل وارمنګ وایي. ایوریج ټمپریچر مطلب دی اوسط ټمپریچر منځمانه ټمپریچر چې کوم دی لکه یو نارمل ټمپریچر دی او د هغه نه دا سیوا شي کله ګرمایش سیوا شي. ټمپریچر څه ته وایي؟ د وجود یخوالي او ګرموالي ته ټمپریچر وایي. د ځمکې یخوالی او ګرموالی چې کوم دی نو دا ټمپریچر شو. خو چې کله اوس دا ټمپریچر سیوا شي انکریز پکې راشي نو بیا دغه ته مونږ ګلوبل وارمنګ وایو. نو وایي چې د ګلوبل ټمپریچر هیز انکریز بای 1 ډیګري سنټیګریډ ان د لاست 100 ایرز. د دنیا دا ګرمایش چې کوم دی نو دا په تیرو سلو کلونو کې 1 ډیګري سنټیګریډ زیات شوی دی. دا درجه حرارت چې کوم دی د ګرمایش دا سطحه چې کومه ده دا په تیر شوو سلو کلونو کې په دې ځمکه کې 1 ډیګري سنټیګریډ په دې کې اضافه شوې ده او دا زیاته شوې ده. اوس د دې د زیاتوالي وجې څه دي؟ کازز یې څه دي؟ کازې وجوهاتو ته وایي وجو ته وایي. نو چې هیومن پاپولیشن ګروث از ا میجر کنټریبیوټر ټو ګلوبل وارمنګ. د انسان د آبادۍ زیاتوالی چې کوم دی ګروث زیاتوالی ته وایي غټېدو ته وایي پاپولیشن آبادۍ ته وایي از ا میجر کنټریبیوټر دا یو غټ مدد ورکوونکی دی ټو ګلوبل وارمنګ د دې دنیا د ګرمایش په سیوا کولو کې. د انسان آبادي چې سیوا کېږي نو دې سره ساینس والا دا خبره کوي چې د دنیا د ګرمایش سیوا کېږي. دا پکې میجر کنټریبیوټر دی غټ مددګار دی د انسان آبادي. چې د انسان آبادي سیوا کېږي نو کارخانې به ورسره سیوا کېږي ګاډي به سیوا کېږي انسانان به په خپله باندې سیوا کېږي نو کاربن ډای اکساید ګیس به سیوا کېږي په ماحول کې. نو هغه خبرې له اوس مونږ راځو چې کاربن ډای اکساید ګیس بیا چې سیوا شي په ماحول کې نو دې سره بیا مسله دا وشي چې د دنیا د ټمپریچر سیوا شي هغه اوس دلته لاندې وایو چې څنګه سیوا کېږي. که دوی نه یې ورکړی په دې ټاپک کې نو د ځانه بیا وایو خو په دې باندې به ځان پوهه کوو. نو چې د انسانانو د آبادۍ د زیاتوالي سره دا یو غټ مددګار ثابتېږي د انسان د آبادۍ زیاتوالی چې ګلوبل وارمنګ وشي د دنیا ټمپریچر درجه حرارت سیوا شي. Due to the increase in human population, the utilization of natural resources and the waste generated from the use of these resources has increased massively. وایي د دې په وجه د دې چې د انسان آبادي سیوا شي نو هغه د قدرتي څیزونو استعمال هم زیات کړي. د یوټیلایزیشن اف نیچرل ریسورسز مطلب دا دی چې د انسان بیا داسې کار وکړي چې قدرتي څیزونه کم دی نو هغه هم د هغه استعمال هم زیات کړي. کله چې د انسان آبادي سیوا شي کله انسانانو تعداد زیات شي نو بیا د قدرتي څیزونو استعمال هم ډېر کړي. نو چې د قدرتي څیزونو استعمال ډېر کړي کوم چې نیچرل ریسورسز دي لکه کویله ده او ګیس دی او تیل دی. ښکاره خبره د ګاډي وخت ډېرېږي د تیلو استعمال ډېرېږي د ګیس استعمال ډېرېږي نو دوی دلته بیا دا وایي چې ویسټ جنریټډ فرام د یوز اف دیز ریسورسز انکریز میسیولي. نو چې کم د دې نه فالتو څیزونه پیدا کېږي هغه به هم په مقدار کې سیوا شي. میسیولي مقدار به زیات شي ډېر زیات مقدار به شي انکریز میسیولي ډېر زیات به په مقدار کې سیوا شي د فالتو څیزونه چې کوم جوړېږي. خو کاربن ډای اکساید جوړېږي فالتو څیزونو کې که نه چې قدرتي څیزونه کله انسان استعمالوي نو دغه پکې وایي سیوا شي ډېر زیات په مقدار کې چې کله انسان د قدرتي څیزونو استعمال کوي لکه د کویلې ګیس او تیلو. دلته اوس ورکړی دی اکسیسیو یوز اف فاسل فیولز چې کم ډېر زیات استعمال دی. اکسیسیو زیات ته وایي ډېر زیات استعمال چې کم ده
دا قدرتي تیل او ګیس او کویله چې کومه د فاسل فیول دی ته وایي چې یاره ساه لرونکي چېرته مړه شوي دي یا بوټي دي یا ځناور دي، نو د هغه نه وروسته بیا کویله او تیل او ګیس جوړ شوي دي. په دې باندې په تېره ویډیو کې هم خبره شوې ده، دغه ته فاسل فیول وایي. نو وایي چې د دې استعمال ډېر زیات شي اینډ ډیفارسټیشن، او دویمه خبره دا وشي چې د ځنګلاتو کټایي وشي. ډیفارسټیشن د ځنګلاتو کټایي ته وایي آر لیډینګ کازز اف ګلوبل وارمنګ. دا د ګلوبل وارمنګ د ټولو نه غټې وجې دي چې د دنیا د ګرمایش سیوا کېږي. نو دې دوه وجې دوی وښودې چې یو به انسان داسې کار کوي چې آبادي سیوا شي، نو دی به د قدرتي څیزونو استعمال سیوا کړي. لکه مثلا دوی به فاسل فیول به دې ځایات استعمالوي، لکه فاسل فیول دا چې کویله ده او ګیس دی او تیل دی چې قدرتي څیزونه چېرته په دې خاوره په دې ځمکه کې ډوب شوي وو، د هغو باندې لکونه کلونه ووته، نو تیل او ګیس او کویله ترې جوړ شو. ساینس والا وایي خو د الله تعالی قدرتونه دي، بس الله تعالی پرې پوهه دی. نور ساینس والا خو دغه خبره کوي، دا خو د الله تعالی خزانې دي، بس په دې ځمکه کې دي، نو نور پوهه پرې الله تعالی پاک دی. خو دوی داسې وایي چې یاره دا فاسل فیول دغه شی نه دي. نو دا اوس خبره دلته دا چې د دنیا د ګرمایش سیوا کېږي، نو په دې کې نمبر 1 خبره دا شو چې د فاسل فیول استعمال کړي انسان ډېر کړي، نو کاربن ډای اکسایډ ګیس به سیوا شي. بله خبره دا ده چې ډیفارسټیشن دی کله کوي، د ځنګلاتو کټایي وکړي، نو چې بوټي کټ شي، نو د کاربن ډای اکسایډ خوړلو دپاره به څوک نه وي په ماحول کې. د کاربن ډای اکسایډ د استعمال لپاره چې دی نو اهم شیز دی بوټی، ځکه چې بوټی د فوټوسینتیسیس د ضیاء طالب د خوراک تېرېده جوړولو په عمل کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس د ماحول نه اخلي، ماحول دې صفا کوي. نو دا دوه غټې وجې شوي چې د دنیا د ګرمایش ځکه وخت په وخت سیوا کېږي چې یو خو انسانان داسې کار کوي چې د قدرتي څیزونو استعمال کوي، لکه د ګیس او د کویلې او د تیلو، د هغه نه بیا کاربن ډای اکسایډ ګیس خارجېږي په ماحول کې. دویمه خبره دا ده چې ځنګلاتو کټایي هم کوي دا انسان، نو چې دی کوي نو ډیفارسټیشن وکړي، نو بیا بوټي کم شي، چې بوټي کم شي نو د کاربن ډای اکسایډ د استعمال د جذب کولو لپاره بوټي کم وي، نو د هغه مقدار په دنیا کې په ماحول کې سیوا کېږي. اوس دلته وایي د برنینګ اف فاسل فیول سچ as coal, gas and oil is adding carbon dioxide in the atmosphere. څنګه چې مونږ دا خبره وکړه چې سوځېدل د فاسل فیول چې کوم دی چې کویله سیزي، ګیس سیزي او تیل سیزي، نو دا ورجمع کوي، ورشاملوي کاربن ډای اکسایډ په فضا کې. د دې په وجه باندې بیا کاربن ډای اکسایډ جوړ شي، هغه په فضا کې په ماحول کې شامل شي. کاربن ډای اکسایډ از ا لیډینګ گرین هاوس ګیس as it traps heat radiation. دا کاربن ډای اکسایډ چې کوم دی نو دا یو گرین هاوس ګیس دی او دا رانیسي، ټریپ کوي. ټریپس نیولو ته وایي هیټ ریډیشن، د ګرمایش دا کمې شعاګانې چې دي. اوس دا خبره ده چې گرین هاوس ګیس څه ته وایي، نو دا خبرې دلته ډېره زیاته شاټ راغېستې ده، خو په دې کې یو پوره غټ سوچ او فکر پروت دی. گرین هاوس داسې ځګی په ساینس کې جوړوي، په فارمونو کې جوړیږي، په یونیورسټیانو کې، په ریسرچ سنټرو کې داسې یو ځګی چې د شیشو یو کمره شانتي د شیشو نه جوړه یا د پلاستیک د صادرو نه جوړه، خو خاص کر شیشې پکې ډېري د شیشو نه جوړه. دلته لاندې یو تصویر ورکړی یم، دا یو کمره شانتي د گرین هاوس. او د گرین هاوس کار دا چې کله دې ته او په دې کې دننه یو شنه پرده هم لګېدلي د پلاستیک نه جوړی، نو داسې کار وشي چې په دې گرین هاوس کې ساینس والا بوټي کري، او د گرین هاوس کار دا چې کله دې ته د نور نه ګرمایش راشي، نو واپس په دې کې هغه ټریپ شي، بیا بهر ته نه وځي، دی راونیسي ځان ته د شیشو دا صادرې چې کوم دي دننه چې پکې هغه شنه پلاستیکي شانتې کومه پرده وي، نو هغه دا ګرمایش ونیسي او پرېږدي نه بهر. نو دننه په دې گرین هاوس کې چې دی نو ماحول ښه کافي ګرم وي د بار ماحول په مقابله باندې، نو په دې کې مختلف بوټي بیا کري. نو دغه خو شو گرین هاوس چې لکه کار یې دا دی چې دا ګرم ټمپریچر، ګرم درجه حرارت ورکوي بوټو ته. اوس گرین هاوس ګیس څه شی دی په دې دنیا کې؟ موږ د دنیا خبره کوو، نو گرین هاوس ګیس داسې ګیس دی چې نوم یې دی کاربن ډای اکسایډ، او د دې کار په شان تر دغه گرین هاوس کمرې دی لکه څنګه چې د شیشو نه جوړه کمره ده. د کاربن ډای اکسایډ ګیس چې کله په ماحول کې زیات شي، دا خبره اوس وشوه چې یاره کویله او ګیس او تیل سوځي، نو کاربن ډای اکسایډ به ورته سیوا کېږي، چې بوټي او د ځنګلاتو کټایي کېږي، نو کاربن ډای اکسایډ به سیوا په ماحول کې، په فضا کې، په هوا کې. نو چې کله دا په فضا کې په هوا کې سیوا او د نور نه کمې رڼاګانې ګرمایش راشي د ځمکې ته، او د ځمکې نه واپس دا تاسو به دا خبره وم کوئ چې څه په دې ځمکې کې جذب شي، څه ته واپس چې دی نو ریډیټ شي، واپس چې دی نو دا شعاګانې بره ځي خلا طرف ته. خو چې کله په دې هوا کې، په دې فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار سیوا وي، نو دا په شان تر دغه صادرو کار کوي، د شیشې دا کمې صادرې چې دي، دا ټوکړې چې دي، گرین هاوس چې ته جوړ دی، دا کمره چې ته جوړه ده، دا بره ونیسي، دا ګرمایش پورته نه پرېږدي. نو په دې وجه باندې د دنیا د ګرمایش وخت په وخت باندې سیوا کېږي. په دې باندې موجوده ټاپک هم راشي چې گرین هاوس څه شی دی، گرین هاوس افیکټ څه ته وایي، په دې کې د دې وجې څه دي که نه. خو تاسو دومره وپېژنئ چې گرین هاوس ګیس کاربن ډای اکسایډ ته وایي، ورسره نور ګیسونه هم شته، خو دلته موږ صرف کاربن ډای اکسایډ خبره کوو، میتین پکې هم دی. گرین هاوس داسې ګیس دی لکه دا کاربن ډای اکسایډ چې وایي دی، نو دا یو گرین هاوس ګیس دی. نو گرین هاوس پوره قصه بس دغه شو چې یاره دا په شان تر د گرین هاوس کار کوي، دا کاربن ډای اکسایډ چې کله د ځمکې نه ګرمایش اوچت شي، نو دا باره نه پرېږدي، دا کاربن ډای اکسایډ واپس راونیسي ښکته،
او د ځمکې نه بره نه پرېږدي چې خلا ته لاړ شي تش ځګي ته خالي ته، نو په دې وجه باندې د ځمکې دا ګرمایش سیوا کېږي. نو دلته دا خبره کوي چې کاربن ډای اکساید څه شی دی؟ از ا لیډینګ ګرین هاوس ګیس. دا په ګرین هاوس ګیس کې چې یو ګرین هاوس ګیس دی خو غټ ګرین هاوس ګیس دی. از ا ټریپس هیټ ریډیشن، ځکه چې دا د ګرمایش اشواګانې رانیسي، ټریپ کوي. امید ده تاسو په دې خبره پوه شوي یئ. که پوهه نه یئ بیا په کمنټ سیکشن کې تپوس هم کولی شئ او د ګرین هاوس باندې به جدا ټاپک هم راځي. بل دا خبره کوي چې deforestation is the unplanned removal of trees on large scale which convert forest to non-forest land. deforestation څه شی دی؟ ځنګلاتو کټایي. ځنګلاتو کټایي چې دی نو is the unplanned removal. unplanned removal دی ته وایي چې بې ترتیبه او بې طریقې او بې منصوبې یو کار وشي دی ته unplanned وایي. وایي دا بې ترتیبه لرې کول دي، removal دی لرې کول دي د ونو on large scale په غټه سطح باندې which converts چې دا بدلی فارست ځنګلات to non-forest land. داسې ځمکې چې په هغو باندې ځنګلات ولاړ وي هغه ځمکې بدلی داسې ځمکو ته چې ځنګلات پرې ختم شي. Forests are removed to meet the increasing demand for land and materials. دا ځنګلات لرې کوي ولې دا انسانان دا لرې کوي د دې لپاره چې دا کم زیاتېدو والا مطالبات دي د انسان خوښې دي. انکریزینګ ډیمانډ دی ته وایي چې وخت په وخت باندې نوو څیزونو مطالبې جوړېږي، لکه لینډ د ځمکې مطالبه وخت په وخت سیوا کېږي، د ځمکې ضرورت وخت په وخت زیاتېږي چې انسانان ډېرېږي نو چې زیات فصلونه وکرو. د دې لپاره دی ځنګلات کټ کوي اینډ میټیریل یا نور څه څیزونو دپاره فرنیچرې ته جوړوي. میجر کازز اف ډیفارسټیشن آر، د ځنګلاتو د کټایۍ غټې وجې دا دي اوس یې لاندې وایي چې اربن ډیولپمنټ اربنایزیشن ورته هم وایي. نمبر 1 خبره دا ده چې دا ځنګلات کله کټ کېږي او ډیفارسټیشن کېږي نو د انسانان به دا غواړي چې یاره شهري آبادکاري دې ته وایي چې یاره ښارونه سیوا شي او آبادي سیوا شي، اربنایزیشن وشي، ښارونه جوړ شي، ښارونه آبادي سیوا شي. دویمه خبره دا چې ځنګلات کټ کوي نو انفراسټرکچر ډیولپمنټ لایک روډز، ریل ټریکس، ایرپورټس ایټسټرا. د ځنګلات چې کټ کوي نو دویمه وجه دا د ځنګلاتو کټایي چې بنیادي ډانچې پکې جوړې کړي په هغو ځایونو کې، لکه روډونه جوړ کړي، د ریل پټلۍ جوړې کړي یا ایرپورټونه جوړ کړي یا نور اسپتالونه جوړ کړي. تاسو داسې هم ویلی شئ. بله خبره دا ده چې د ځنګلاتو د کټایي ټیمبر اینډ فایبر ریکوایرمنټ. بله خبره دا ده چې بایجانه دا ځنګلات کټ کوي نو دا خو د دې لپاره کټ کړي چې یاره دې نه ټیمبر حاصل کړي. ټیمبر دې ته وایي چې کله دا لرګي چې کوم دی دا ځنګلات دپاره د فرنیچر استعمال شي چې فرنیچر یې ترې جوړ کړي دې ته ټیمبر وایي. اینډ فایبر ریکوایرمنټ یا ته کاغذونه ماغذونه جوړ کړي د دې لپاره لکه د ونې نه کاغذ هم جوړېږي که نه، نو د دې لپاره به د ځنګلاتو کټایي کوي. دا بله وجه شوه. ووډ فار فیول یا داسې کار وکړي چې یا ځنګلات د دې لپاره د انسان کټ کوي چې یاره لرګي او ایندن خشاک ته حاصل کړي چې د وې سوځوي، د فار فیول د سوځېدو دپاره چې دی نو دی هم د ځنګل کټ کوي. نو دا غټې وجې شوې. نو چې ځنګلات کټ شي نو تاسو دا خبره وکړه چې کاربن ډای اکساید ګیس د استعمال لپاره به څوک نه وي په ماحول کې، نو چې نه وي نو بیا به دا کاربن ډای اکساید په ماحول کې ډېر موجود وي. چې ډېر موجود وي نو کله د نور ګرمایش ځمکې ته راشي نو دا به واپس بره نه پرېږدي چې ځمکې ګرمایش لاړ شي بره، نو په دې ځمکه باندې به یې ونیسي یو قسم ټریپ پې کړي. نو چې ټریپ یې کړي نو د دې ځمکې سطحه به ګرمه شي نو دې ته ګلوبل وارمنګ وایي. دلته اوس ورکړی دی وایي ډو یو نو تاسو ته پته ده د څه کوېشن مارک چې پسې لګولی دی وایي green houses are huge structure made mostly of glass or plastic sheet. خبره دا ده ورکړله وایي تاسو ته پته ده وایي دا ګرین هاوس چې کوم دي دا شنه کورونه ګرین شین ته وایي او هاوس کور ته وایي نو وایي دا شنه کورونه چې کوم دی نو are huge structure دا غټ وجودونو والا دي میډ موسټلی اف ګلاس دا خو زیات تر یا د شیشې نه جوړي دا ګرین هاوس د شنه کورونه آر پلاستیک شیټ یا پلاستیک د څادرونو جوړي. بیا بله خبره دا کوي چې ویجیټیبل اینډ فروټس پلانټس which cannot withstand cold can be grown in a greenhouse. داسې ویجیټیبل سبزیانې او فروټس پلانټس د میوو بوټي چې هغه په یخنۍ کې نشي کېدی نو هغه په دې ګرین هاوس کې مونږ غټولی شو. can be grown in a ګرین هاوس په دې شین کور کې غټولی شو ځکه چې په دې شین کور کې دننه ګرمایش پکې دا ګرمایش رانیسي. ګلاس اور پلاستیک شیټ ټریپ هیټ انرژي ټو کیپ ټمپریچر هایر دین د سراونډینګ انوایرمنټ. دا خبره مخکې ما وکړه چې په دې کې دا کمې شیشې دي بیا د پلاستیک څادرې دي په دې ګرین هاوس کې په دې شین کور کې د دې کار دا دی چې یا کم ګرمایش وي د ګرمایش شعاګانې دا راونیسي ټریپ کړي او دننه ماحول ګرم ساتي په دغه ځای کې په دې کمره کې په نسبت د بهر
بهر چې کوم انوایرمنټ سراونډینګ انوایرمنټ د دې نه چې غیر چاپېره بهر کوم انوایرمنټ ماحولي د هغه په مقابله کې دا د ګرمایش دننه په دې ځای کې ګرم ساتي. نو دا شیټس پکې لګېدلي د پلاستیک او د شیشو د څادرې پکې لګېدلي او کله کله په دې کې د پلاستیک یوه شنه پرده هم درنه لګېدلي. تاسو به چېرته لیدلي ستاسو تجربې نه به هم تېر شوي. بیا و چې ټرای اټ یور سیلف په دې باندې په خپله باندې تجربه وکړه، کوشش وکړه. نو ټرای که په خپله باندې داسې کار وکړه، ټرای دې ته وایي ټرای اټ چې په خپله باندې یو کار وکړي. وایي ویزټ ا ګرین هاوس نییر یور هوم، ته داسې کار وکړه چې د خپل کور سره خوا کې چېرته وګورې چې ګرین هاوس شته که نه، د هغه ویزټ وکړه، لاړ شې سیر یې وکړه. یا که ته چېرته په ښار کې په یونیورسټۍ کې د ریسرچ سنټر خوا ته کومو ځایونو کې چې ساینس تجربې کېږي نو دا به هلته وي په بوټو باندې چې کوم ځای کې تجربې کېږي دا به هلته خامخا وي که ستا د کور خوا ته نه وي. خو بس دوی تاسې یو خبره کوي چې یاره ته لاړ شه د خپل کور خوا ته چېرته یو ګرین هاوس وګوره. میجر د ټمپریچر آوټساید and inside the greenhouse. داسې کار وکړه چې د ټمپریچر پیمایش وکړه، ویې ګوره ټمپریچر ناپ کړه، درجه حرارت د دې ګرین هاوس نه بهر هم او په دې ګرین هاوس کې دننه هم تا ته پته ولګي چې ګرین هاوس کې دننه څومره درجه حرارت دی او بهر ته څومره دی. نیم سم پلانټس گروینګ انساید د ګرین هاوس، د یو څو بوټو نومونه ووایه چې په دې ګرین هاوس کې په دې شین کور کې د شیشو نه جوړ چې کوم کور دی چې په دې کې دننه کېږي. نو یو څو بوټي مختلف هم کېدی شي په دې کې، لکه ټومیټو ټماټر پکې کېدی شي، کیرټ ګازرې پکې کېدی شي، کوکمبر بادرنګ پکې نالولی شي. اوس دلته دوی دا خبره ورکړې ده په دې بل پیج باندې یو اکټیویټي ورکړله، یو سرګرمي ده په خپله باندې دا کار کول غواړي. ګرین هاوس افیکټ ګورو. ګرین هاوس افیکټ دا د شین کور د اثر اوس ګورو چې دا څنګه کېږي، اثر یې څنګه وي. و یو کین ایکسپلور ګرین هاوس افیکټ ان سمپل اکټیویټي. ته دا ګرین هاوس اثر چې کوم دی نو دا په یو ساده تجربه باندې کتلی شي، ایکسپلور کولی شي، کتلی شي. نو څنګه؟ یو نیډ 2 ترمامیټرز، تا ته 2 ترمامیټرې پکار دي، سټاپ واچ غړۍ شاندې ته پکار دا ټایم چپ کې معلوموي، اینډ ګلاس جار او یو د شیشې لوښی درته پکار دی. جار لوښي ته وایي ودلیټ چې سر پي ویچ کین فیټ 1 ترمامیټر چې په هغه کې یو ترمامیټر ځایېدلی شي. نو څه وکړه؟ پلیس بوت د ترمامیټر نیکسټ ټو ایچ ادر ان د سن، دواړه ترمامیټر یې واخله په نور کې په یو بل خوا ته کېږدوه. سیټ د سټاپ واچ ټایم فار 5 منټس، د 15 منټو دپاره چې دی په غړۍ غوندې څیز کې هغه ټایم چپ کې معلوموي په سټاپ واچ کې د 15 منټو دپاره ټایم پیټ کړه چې 15 منټه ټایم پې واوړي بیا به تا ته اواز وکړي. ریډ د ټمپریچر اباوټ ترمامیټر وانس د 5 منټس آر اوور، چې 15 منټه کله تېر شي نو داسې کار وکړه د دواړو ترمامیټرو ټمپریچر وګوره، درجه حرارت چې زیاتوالی او کموالی پرې راغی که نه. ټو بوت ټمپریچر شو د سیم ټمپریچر، ترمامیټر شو د سیم ټمپریچر. وایي دا دواړه ترمامیټر چې دي دا یو شانتې ټمپریچر ښیي، یو شانتې درجه حرارت. نو چې دواړه د یو ځای په نور کې مخامخ ایښودي نو خامخا به یو شانتې ښیي. پوټ ون اپ د ترمامیټر ان د جار، اوس داسې کار وکړه چې د یو ترمامیټر ترې واخله او دا په دې شیشې په دې لوښي کې کېږدوه په دې جار کې، اینډ کلوز اټس لید او سر پې بند کړه. پلیس جار نیکسټ ټو د ادر ترمامیټر، بیا اوس داسې کار وکړه چې دا لوښی راواخلئ شیشې ته او د بل ترمامیټر خوا ته یې کېږدوه، دا بهر چې هسې پروت دی په نوار کې، ان د سن په نوار کې په نوار کې دا دواړه کېږدوه. هغه یو لکه مطلب دا چې یو ترمامیټر راواله په دې ډبي کې د دې شیشې دا کوم ډبی چې دی دا بوتل په دې کې دننه کېږدوه، سر پې بند کړه، دا بل یې هسې راواخله خوا ته کېږدوه په نوار کې فار اباوټ 20 منټس د 20 منټونو لپاره. نوټ د ټمپریچر ابو ترمامیټر، اوس داسې کار وکړه چې د دواړو ترمامیټرو ټمپریچر 40 منټه بعد وګوره. ډیټ د ټمپریچر چینج، اوس تا ته څه پته وایي ولګېده چې په دې درجه حرارت کې څه بدلون نه راغی، چې په دې ډبي کې کم ترمامیټر دی په دې کې څومره درجه حرارت دی، او دا بهر چې هسې په هوا کې په دې دغه کې په دې ځمکه باندې تا ایښودلی دی نو ورته په دې کې څه بدلون دی. از د ټمپریچر هایر انساید ار آوټ ساید د جار، وایي دا ټمپریچر ګرمایش چې کوم دی نو دا په دې لوښي کې په دې جار کې دننه چې دی نو زیات دی که نه بهر ته زیات دی. کین یو ایکسپلین یور ریزلټ، ته خپل ریزلټ نتیجه چې دی نو ایکسپلین کولی شي، وضاحت یې کولی شي. یس کم چې په دې لوښي کې دننه کم ترمامیټر پروت وي نو ظاهره خبره دا ده چې په دې کې به ګرمایش راجمع شوی وي، په دغه ترمامیټر کې به ټمپریچر سیوا وي په نسبت د دې یو چې دا بهر هسې پروت دی، ځکه چې په دې بهر یو باندې هوا لګي. نو دغه شانتې مثال د ګرین هاوس دی، دا شین کور نه دی، په دې شین کور کې دغه شانتې ګرمایش راجمع کېږي او بیا بوټي په اسانه باندې هلته غټېږي، بې موسمه پکې غټېږي بوټي چې لکه کم بوټي دا او دا ګرین هاوس ځکه جوړه چې د دې لپاره جوړه وي، وختي ما وویل چې کله مونږ ته یو بې موسمه بوټی پکار وي یا راته ګل واله بوټی پکار وي ګلونه پکې غټو نو هغه د هغه لپاره ګرین هاوس یې جوړوي په ساینس کې. نو چې کوم یو ترمامیټر هسې پروت و نو هغه ټمپریچر به دومره سیوا نه وي بنسبت د دې یو چې په دې لوښي کې مونږ دننه ایښودی او سر هم پرې بند کړی و. نو دا په شانتې د ګرین هاوس شو، د ګرین هاوس هغه اثر مونږ په ډېر اسانه طریقه باندې معلوم کړو. دلته ګرین هاوس افیکټ دې ته وایي چې د ګرین هاوس د دې شین کور اثر. نو دا د شیشو یو جوړ کور وي، دننه کې ګرمایش راجمع کېږي او بیا پکې بوټي غټېږي. که ستاسو څه کوېسچن وي زما نه په دې ټاپک کې نو تاسو زما نه په کمنټ کې کولی شئ.